د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې به اوس په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که بیا څوک موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو دا چې په خپل وخت ځکه نن لایف رانغلم او نه به راځم ځکه چې زما څه کار دی. او پرون چې زموږ لوبډلې د کرکټ لوبډلې هغه کومه لوبه وبایلله، نو په سوشل میډیا رسنیو کې په هغوی ډېرې نیوکې وشولې او زمونږ ځینو افغانانو په کنځلو ورته شروع کړې ده، ځکه دا هیڅ ښه کار نه دی. ځکه تاسو چې د هغوی دغه میندې خویندې او ښځې ورته کنځئ، دا ښه کار نه دی، ځکه هغوی خو په خپلو کورونو کې ناست دي او تاسو په ناحقه باندې هغوی ته کنځل کوئ. د دغه شي نه تاسې منع شئ، دغه کار مه کوئ. اولنی پیغام خو مې هغو ته دی، څوک چې دغه کنځلې کوي بیا راځو، ځکه چې زمونږ دغه لوبډله چې ده دې کې دغه کوم موږ ښه لکه سپین بالران هم ورته څوک یو سلو نه چې رو بالر دی هغه ښه دي ماشاءالله، ځکه هغه کې هغې ښه لوبه کوي. خو زمونږ دغه فاست بالر هغه تیز بالا اچوونکي چې دي هغه زمونږ په کرکټ ټیم کې نشته. دلته پکې دي هغه میډیم فاست دي، هغه نیمه سپین لکه تیز بالا اچوي، ځکه هغه تیز بالران نه دي چې په هغې کې یو د کریم جنت هم دی چې هغه هم لکه میډیم فاست چې ورته وایي هغه دی، هغه تیز بالا اچوونکی نه دی. نو پرون چې دی ځکه دا زیاتې چوکې چې وي یا چکې چې وي په هغې باندې راغلې، لکه شپږیزې چې وي ټولې په هغې باندې ولګېدلې، لکه په څو اورونو کې په هغې باندې دغه په یو اور کې په څلور شپږیزې ولګېدلې. نو دغه موږ چې دغه میچ وبایلو هم د هغې دغه په یو اور کې دغه د څلورو شپږیزو د لاسه وکړو. یو دا کار و چې کله هغه د کرکټ دغه لوبه شروع شوله او موږ کوم هغه بیټینګ کوو، نو په هغې کې هم زموږ دغه ټیم چې و لکه هغه شانتې وځلېدو لکه څنګه څومره چې د سکاټلینډ سره ځلېدلی و. نو پکار دا وه چې لږ هغوی هم صحیح لوبه کړې وې، نو لږ زنجیر یې ډېر کړی وې، نو بیا به بالرانو ته هم اسانه وې دغه لوبه به یې موږ ګټلی شوله. پکار دا دغه د ټیم منیجمنټ چې د هغې ته پکار ده چې موږ په خپل ټیم کې یو دوه فاست بالران یعنې تیز بال اچوونکي ولرو، نه میډیم فاست. میډیم فاست هغه چې نه تیز وي روی هسې بس په منځ کې لکه کریم جنت هم پکې راځي او هغه کې قطبالدین هم راځي، ځکه د هغې بال هم چې دی تیز نه ځي. یو حسن چې و هغې بال ښه پوره تیز اچو، د هغې بال تیز و، هغه اوس موږ سره نشته، خو هغه بیا هغې افقه پوکه شوې وه، دغه عملیات نه وروسته هغه اوس هغه خپله لوبې ته دوام نشي ورکولی. نو پکار دا ده په افغانستان کې به د تیز بالرانو لکه کمی نه وي، دغه تیز بالران چې ښه فاست بالر شي، خو دغه منیجمنټ باید هغوی راولي، ځکه دلته اکثره چې راځي هغه په واسطه راځي، په پیسو باندې اکثره پکې راځي. نو پکار دا ده چې هغه کوم خلک چې دغه منیجمنټ ته لاسرسی نه لري باید منیجمنټ هغوی ته خپل لاسرسی پیدا کړي او هغوی وګوري چې موږ یو ښه دوه تیز بال اچوونکي پیدا کړو چې په راتلونکي میچونو کې بیا موږ ته مشکل نه وي. که همدغه شانته او دغه میډیم فاست بالرانو سره موږ لوبېږو نو بیا به همدغه مشکل موږ ته راځي، لکه څنګه چې د کریم جنت په دغه یو اور کې څلور شپږیزې پرون په موږ باندې ولګېدلې او د هغوی د لاسه دغه میچ چې دی هغه موږ وبایلو. بل دا کار دی هغه دغه لوبه کې چې په هغې کې ما یوه ویډیو ولیدله چې نبي ته یو هلک کنځلې کولې چې دا ډېر بد کار و، ما هغه سټیډیم نه ورته کولی، ځکه دې کې د نبي هېڅ قصور نه و، ځکه نبي خو لکه ټیم و هغې کپتان ته چې کوم ټیم ورکړي چې هغې سره لوبېږي خپله ښه لوبه وکړه، لکه هغې خرابه لوبه کړې نه وه. نو دغه پکار دی وګوره اوس اصغر افغان چې و، اصغر افغان چې دی د لکه دغه د کپتانۍ دپاره ښه دی، ځکه هغه په دې پوهېږي چې کوم وخت کې کوم بالر ولوبوي، خو خپله په بیټس کې هم ډېر ضعیفه دی، لکه هغه بیټسمن ډېر صحیح صرف یو چې دپاره و چې باید هغه ښه کپتان ونه کړي، کپتاني هم اوس هغې سره نشته، پکار نه دی چې دغه په دې لوبه کې دا ولوبوي، ځکه بیا ورته پکار نه ده. ګنې په بیټینګ کې دغه ډېر کمزوری دی، خو دا یو کار دی چې ښه کپتاني شي کولی، ځکه هغه پوهېږي چې کوم بالر په کوم وخت کې بال وکړي، لکه دغه یو کار کې تقریبا د کات اور ورکړي، دغه کار د هغې هغه کپتاني چې ده هغه د دې دپاره ښه وه. نور نو په دغه شانته میچونو کې به ګټل او بایلل دا پکې حتمي دي. نو په دې باندې باید افغانان چې لکه څومره دغه خاص کر
نوی نسل هغه ډېر مایوسه کېږي، بیا په کنځلو هم شروع کوي او دا یو ګناه کار دی، دا کار مه کوئ. په دې باندې پکار دا دی یو خو دغه شهزاد چې دی دغه نور باید دغه ځکه هغه فکر نه دی شاته دغه ته چې ولاړ وکټ کیپرۍ ته، نو هغه دومره ښه نشي کولی. نو پکار دا دی چې دې باندې یو ځوان راشي چې لکه فټینګ لکه د دې دا وزن هم داسې دی چې لږ مشکلات لري. یوه لوبه که ښه وکړي نو بیا دوه درې څلور خرابې کوي، بیا که بېرته یوه لوبه ښه وکړي نو هغه هېڅ ګټه نه لري. دقیق کې که دوه درې لوبې ښې وکړي یوه خرابه وکړي بیا هغه سمه ده. نو د دې بدلول پکار دي لکه کریم جنت شو او بل نور دغه میډیم فاست بالران دغه باید دي چې دې باندې صحیح فاست بالران پیدا کړي چې ښه تیز بال اچوونکي شي. نو دغه د کرکټ منیجمنټ باید وکړي. نور ما څه نه غوښتل خو زه دغه یو شی بار بار تاسو ته به وایم چې دغه د کنځلو نه لاس واخلئ. دا لکه دا خپل افغانانو ته کنځلې کول، بیا د هغې خویندې میندې کنځل، دا یو غیر اسلامي غیر افغاني کار دی. دا د پښتون سره ښه نه ښکاره کېږي چې یو چا خور او مور ته کنځل وکړي او ځان ګناهګار کړي. ځکه دا خو تاسو دا کنځل وکړئ خو ځکه لکه دا تاسو پسې بیا ریکلی کېږي، دې بدل کې به بیا هغې ته ایمان ورکوئ. نو دغه شي نه لاس واخلئ. په راتلونکي کې هېڅ وخت کې کنځلې مه کوئ. نیوکې د هر چا حق دی، هغه دې وکړي. که یو د ټیم لکه دغه د ټول دغه د کرکټ لوبډلې کوم منیجمنټ چې دی لکه هغې چې هغې کې چا کوم سلیکټران دي چې څوک سلیکټ کوي یا دغه کوي منیجران چې پکې وي هغوی ته باید هغې باندې نیوکې وشي. خپله په ټیم باندې چې کوم لوبغاړی ښه نه لوبېږي په هغې نیوکې باید سړی صرف وکړي، نه دا چې په کنځلو ورته شروع وکړي او بد رد ورته وویلی شي. دا ښه کار نه دی، ځکه دې سره هغوی بیا نور مایوسه کېږي. لکه اوس نبي ده چې پرون کنځلې وشولې په سټېډیم کې، نو دا خو تاسو ښه کارونه وکړو. ځکه بل لوبه کې چې هغه لوبېږي نو هغه به بیا هغه کوم جرأت سره چې هغه لوبېږي بیا هغه نشي لوبېدلی. تاسو به هغه وایي هغه کومه توانایي چې د هغه ترې اخلئ، لکه دغه کار مه کوئ. خاص کر هغه ځوانان چې هلته لوبې ته ورځي. صحیح ده، په دې باندې موږ خپل پرون ډېر زیات موږ ټول خفه وو، ځکه چې دومره هغه کوم افغانان چې هلته راغلي وو نو هغه په یوه مینه باندې راغلي وو، جوش باندې راغلي وو. نو د هغې د بېلولو سره خپله موږ په کور کې دومره خفه شولو، نو هلته خو به هغه چې هغه سټېډیم کې ناست وو هغه خو به خفه وو. نو خو دې تاسو به دې باندې فکر وکړئ هغه چا چې لوبه کوله هغه به څومره خفه وو. صحیح ده، لوبه به یې کمزوري کړي خو خفګان خو هغوی سره هم وو، ځکه هغوی هم افغانان دي. په دې خپله بېلله باندې به هغوی څومره خفه وو، څومره به ناامیده شوي، څومره به مایوسه شوي. تر څو پورې چې تاسو هغوی ته همت ورکوئ، جرأت وله ورکوئ، تاسو ته په کنځلو باندې شروع کوئ، نو دا ښه کار نه دی. دغې نه لاس واخلئ. بس همدغه یو پیغام و چې کنځلې کول د خپل کرکټ لوبډلې ته د دې نه لاس واخلئ، هغوی ته همت ورکوئ، جرأت ورته ورکوئ، مایوسه کوئ مه. نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله جل جلاله په امان.